د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو نوی پیل. د افغانستان د مالیې وزارت د ځانګړو هڅو په پایله کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو نوی پړاو پرانیستل شو. په همدې موخه د بلخ ولایت په حیرتان سوداګریز بندر کې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې په پیل کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مشاور بشیر احمد سپاهیزاده د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو نوی پړاو یو مهم ګام وباله او د دواړو هیوادونو سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. نوموړي وویل یک گام تاریخی است که در طول سالهایی که این پول به فراز دریای آمو شده موتر افغانستان به طرف خاک ازبکستان نرفته. معموله هایش امروز ما در یک تعامل هستیم. بلخ ولایت کې د ازبکستان هیواد سرقنصل جعفر فتایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو مهم ګام وباله او د سوداګریزو توکو د انتقال او سوداګرو ته د غوره اسانتیاو رامنځته کولو برخه کې د پوره همکارۍ او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بنسټیزو پروژو د پیل ډاډ ورکړ. نوموړي وویل امروز یک امتحانی 4 موتر از جانب افغانستان با محموله های افغانستان، ذریعه موترهای افغانستان یعنی کارخانه افساتر بود، امتحانی روان کردیم ازبکستان. این به تبادل انتقال اموال از صورت میبخشه، نه تنها از طریق کشتی و ریل و همچنین ترانسپورت هم در این استفاده میشه. بسیار برای توسعه تجارت، برای هر چیز زودتر انتقال اموال بسیار یک چیز کار مهم است. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په دغه نوي پړاو کې په سوداګریز ترانسپورت د خاکپولي کچه هم له $400 څخه $50 ته راټیټه شوې ده.